پاکستان د ستر اقتصادي بحران په دورشل کې پاکستاني رسنۍ وایي د FII شرکت د تیلو د کمښت له امله 14 الوتنې لغوه کړي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان نړیوال هوایي شرکت PIA د سې شنبې په ورځ کله چې د پاکستان دولتي تیلو PSO د نه تادیه شویو فورونو له امله اکمالات لغوه کړل، نو دغه شرکت د تیلو د کمښت له امله خپلې 14 نړیوالې او کورنۍ الوتنې لغوه کړې. دغه دولتي هوایي شرکت چې حکومت یې د خصوصي کولو اعلان کړی په سلګونو میلیارډه روپۍ پوروړی دی. PIA ویان عبدالله خان رسنیو ته ویلي د تیلو نشتوالی د دوشنبې په ورځ د الوتنې عملیات خورا اغېزمن کړل او موږ د تیلو د کمښت له امله د سې شنبې په ورځ 14 الوتنې لغوه کړې. PSO د تادیاتو مسلو له امله د تیلو ورکړه بنده کړې ده او اوس یوازې د نغدو پیسو غوښتنه کوي. ښاغلي خان په راتلونکو ورځو کې د نورو الوتنو د لغوه کېدو خبرداری هم ورکوي. حکومت د دغه هوایي شرکت د خصوصي کولو پریکړه کړې، خو په دې ترڅ کې د هوایي چلند د دوام لپاره هر ډول لنډمهاله ملاتړ بیرته واخیست. د الوتنو ځنډول په داسې حال کې کیږي چې PIA تمه لري په راتلونکو 2 میاشتو کې انګلستان ته خپلې الوتنې بیا له سره پیل کړي. بلخوا د کابل امنیه قومندان ویان خالد زدران پر ایکس ټولنیز رسنۍ لیکلي چې د کابل ښار اتلسمې حوزې دشت برچي سیمه کې د یوه مارکیټ پارکینګ کې د چاودنې له امله اور لګېدنه رامنځته شوې ده. ښاغلي زدران ویلي چې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو سیمه کې 3 ارادي موټرو تخریب شوي دي او زیاته کړې ده چې د پیښې څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي. دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا خپل ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا څخه مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې